بأهله والصلاة على أهلها أما بعد. وعززو ورور پختنه کړې ده چې آیا یوه زنانه د فردي نارینه سره د اجنبي سړي سره په موټر یا رخشا یا بل شي کې سپرېدلی شي، ورسره تللی شي که نه؟ الجواب وبالله التوفیق. محترمه، ستاسې په جواب کې به ووایو چې زنانه د فردي سړي سره په موټر کې یا ګاډۍ کې سفر نشي کولی، نشي ورسره تللی. دا بالکل جواز نه لري، په شریعت کې دا ناجایز عمل دی. او که چیرې یو سخت مشکل پیښ سي چې د هغه څخه چاره نه وي، نو بیا زنانه په حجاب او پرده کې د دې سخت ضرورت په وجه تللی شي، خو بغیر د ضرورته د فردي سړي سره په موټر یا ګاډۍ یا بل شي کې سپرېدل هیڅ جواز نه لري. او که چیرې د کوره راوځي، بل چا سره په موټر کې ځي یا دکانونو ته ځي یا مثال پارکونو ته ځي، نو په دې کې د کور مشران په ګناه کې ورسره شریک دي او د هغوی څخه به سوال کیږي. حاشیة التحتوی علی الدر المختار، دا مسله لیکلې ده په اول جلد 484 صفحه کې، او همداشان عمدة القاری 14 جلد 209 صفحه، او همداشان فتاوی دارالعلوم زکریا وم جلد 228 صفحه، او مسؤولیة المرأة اول جلد 23 صفحه. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.